رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، د ملي رادیو تلویزیون محترم اوریدونکو لیدونکو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د دیني خپرونو په لړ کې نن درېیمه ورځ درس دی انشاءالله. نو معمول سره سم موږ هره ورځ درسونه درې برخې لري. اوله یې د قاعدې برخه د ماشومانو نوراني قاعده، دویم برخه د لمانځه ده انشاءالله، او دریمه برخه بیا چې هغه ځانګړې ده د حافظانو قاریانو لپاره تجویدي اجرا ده. نو انشاءالله موږ اوس نوراني قاعده شروع کوو. ماشومان تاسو آماده یې طالبانو؟ ما پسې تکراروئ ښه؟ آفرین. ذاته ګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زا 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 زا. د زا د راس اللسان نه ادا کېږي، د ژبې سر نه د غاښونو سرو ته ورلګېږي، دې ته صفیریه توری وایي. د زا او سین سواد یو رقم مرغانو آواز غوندې څنګه وي؟ یو رقم شپېلۍ وي. څه وي؟ زا زا. سته که نه؟ و آفرین. نو سین 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 سین. سین. دا سین هم داسې یو رقم ما ته وګورئ، یو رقم مرغانو آواز وي. اینې سته که نه؟ سین سین. اینې داسې یو آواز غوندې ده. نو لکه سحر، اینې سحر. نو دا به لکه رسول رسول. نو د سین زا او سواد دې ته طوله‌دار یا شپېلېدار حروف وایي ماشومانو. دا به شپېلې غوندې به باسئ ښه. بل شین 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 شین. شین. دا شین تپشي حرف ده. چه حرف ده؟ تفشین. داسې خپوز په داخلو کې والشمس والشمس والشمس. والشمس. آفرین. بل صاد صاد صاد. صاد. اینې لکه صبر 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 صبر. کنه دا صاد ډکم ده، پورته بجایم کوي، د درې حرفیز ده ښه، او شپېلېدار هم ده. ګوره صاد صاد صادقین. صادقین. ضاد لږ سخت ادا کېږي ښه، دې کې به ښه کوشش وکړئ. ضاد ضاد ولا الضالين. ولا الضالين. ضاد ضاد ضاد. ضاد. نو موږ تاسو خلفای راشدینو کې حضرت عمر فاروق صاحب رضی الله عنه هغه چې کله ضاد ویلي دومره سختي سره کوشش وکاو چې پز مبارک نبی ویني روانې سولې. نو ضاد بو د حافي حرف وي، استطالت مخرج لري او مخرج لري. د زبې ښي طرف یا چپ طرف د کوم بغل سیده پاس اخوسه لګي سیده. نو بیا ورته وګورئ بیا پسې وایي زا زا سین سین شین شین صاد صاد ضاد. ضاد. څوک به وایي؟ شاباس تی وایه. زا سین شین صاد ضاد. آفرین. بسم الله الرحمن الرحيم. ذا سين شين صاد ضاد. آفرین. اوس ما سره ټول تکرار کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی درس لومړی درس مفرد توري، مفرد توري، هجا توري، هجا توري، قرآني توري. نوراني توري. الف الف با با تا تا ثا ثا جيم جيم ها ها خا خا دال 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 ذال را را زال زال سين سين شين شين صاد صاد ضاد. ضاد. جزاك الله، صدق الله العظيم. رحمن يا رحمن ساعدني
ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. درم اوریدونکو لیدونکو دویمه برخه د لمانځه برخه شروع سوله. نو موږ تیر درس کې سورة فاتحه الحمدلله ویلې مو که نه؟ تاسو ټولو زده کړې انشاءالله؟ ماشاءالله. معنا به یې کوو انشاءالله. اوس سورة اخلاص وایو. څه وایو؟ موږ تاسې ټول خلک قل والله شریف ورته وایي. څه ورته وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل قل دا غټ قاب ده د لهجه تورې ده کوز دی وړې ځای به سره ادا کوي. نو دلته اکثره موږ تاسې خلک غلطي کوو قل هو الواحد وایو. نو معنا غلطي خوره ای پیغمبره یعنې معنا پاسې دی. نو قل ووایه ای پیغمبره قل هو الله احد. 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 هو الله اعلان بډک وای سیدا احد وقف احد دلته دال قطب جد تورې ساکن کی یو قبیله اسکار سره نو قلقله کبرا بو کوي احد احد الله الصمد. الله الصمد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد. كفوا أحد. أحد أحد. شابس. نو داسې به نه کوئ چې یو قل والله شریفه وایې ښه متوجه سئ ځوانه. نو نور سورتونه هم زده کوئ. اخر له سورتونه به یې تاسو یاد وي انشاءالله زده کوي به یې ښه. زه به یو بل سره درته ویم ان اعطینا عام لږ اسانه ده. دا نور مشران څوک دا دې مې یاد کړي. وایئ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. از قل والحد معنا تراسي منغا الحمد لله پر نیولو هم معنا هم کړي نه و معنا به یو کو سیدا از الحمد لله معنا ولکو به سورۃ اخلاص معنا وکړو. الحمد ټول صفاتونه ټول استایانه لله صرف الله جل جلاله لپاره دي. صرف الله جل جلاله. متاسکم ذکرنا کو حمدنا المنزلنا تلاوتنا زکاتنا ورکو حجنا جهادنا کنه ستړي د عبادت کو انسانانی کی کنه حیوانات دي کنه نباتات دي څومره د الله مخلوقات دي کنه یو نوع د اشکال او شکل سره د عبادت کی ذکرنا کی د چا لپاره دي الله لپاره. صحیح ده ځکه رب العالمین رب العالمین رب الله رزون کایدا الله رزق کیدا قانون کایدا قانون کیدا ربی ده عالمین ټول مخلوقات مخلوقات الرحمن ډیر زیات مهربانه ده ډیر زیات مهربانه ده رحیم ډیر رحم کوونکی ذات ده مالک بادشاہ ده او یوم الدین قیامت دی ورځې جزا دی ورځې ایاکا خاص تا ته ای الله نعبدو موږ عبادت کوو و ایاکا خاص تا ته ای الله خاص له تا څخه ای الله نستعین موږ مرسته غواړو مګ غواړو اهدنا راوخی مونږ ته صراطا لارا کومه لار المستقیم سیده لار صراط المستقیم هغه سیخه لار جنت ته تلونکې لار کږه وږه نه وي د شریعت لار سیده مستقیمه لار مونږ ته راوښیه الله صراط الذین
لار دي هغو کسانو انعمت تا انعام کړی علیهم هغوی باندې څلور ډلې دي سورة النساء کې بیا راځي که نه من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا نو هغه څلور ډول باندې الله انعام کړ یا الله موږ په هغه لار باندې روان کړي امین غیر المغضوب خدای دې بدو کسانو لار مه راښیې غیر او نه لار د هغو کسانو مغضوبې غضب پې کړی هغه یهود دي علیهم هغوی باندې ولا مه راښیې لار ضالین ګمراهانو لار نصارا دي یا منافقین دي غلار مه راښیې آمین یا الله زموږ دعا قبوله کړي قل ولا شریف معنا ته وګورئ قل ورته ووایه ای محمده صلی الله علیه وسلم هو شان دادا الله جل جلاله احد یکی یو ده الله چې ده صمد بنیازه ده چاته ضرورت نه لري لم یلد او نه څوک زیږولي څوک ترې پیدا نه دي ولم یولد او نه دی له چا څخه پیدا ده ولم یکن له نشته دغه الله لره کفوا سیال احد هیڅوک نو قل ولا چا زده کړله ماشاءالله تیویه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما شاء الله جزاك الله مرة درس بس اليوم إن شاء الله سبا ويوكا رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن بسم الله الرحمن الرحيم محترم لیدونکو اوریدونکو معمول سره سم درېمه برخه شروع سو چې هغه تجوید برخه ده ان شاء الله نو موږ به اجرا کوو تاسې مالته کښېنئ کتابچې راواخلئ کوم چې مشکل ولیکئ تاسو اماده یې طالبانو لاس کې چا به درسمه سپاره موږ څو ایتونه تجربه معلوم کړي وو درېیم ایت راسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي هم فيه مختلفون فيه مختلفون خديرة جمع واي مختلفون شوفوا أمزح لام زبر ال لام زبر لا زال يا ذر ذي الذي حامم فيش هم فايا زر في هزر هي فيه ميم خافش مخ تا زبر تا لام زر لي فا واو فيش فو زبرنا مختلفون وقف مختلفون شابس تجديد إجراء أول همزة والصلية ده كم همزة ده؟ كمان سي غرزي أو كسرنا بيا بالكي وسقر ده سويو
عن النبي العظيم الذي ونبي الصلاة او كسرنا وس الذي بيقول كي نو حركات بمغور كزبر او دي كي طريقه دي تاسس دكاي تكلم همزه وصلت به حركات ركو ان زبر زير پیش رکو کومه طریقه به ورکو تاسو ما ویلو تجوید کې به ماوري کچیر د همزه وصلت ورسته لام راغلی کومه کلمه راغلی و لام بیا فتحه ورکو زبر شی ورکو فتحه الذي فتحه چی فتحه افرین کچیر ته د همزه وصلت ورسته لام نو بلا كلمه بیا دویم کلمه ته ګورو نو په دویم حرف ته ګورو په دویم حرف باندې زما و پیشو نو همزه وصله د بم پیشو ورکو زما لکه وقتلوا يوسف الته همزه وصله نو ورسته لام نسته نو دویم حرف موږ ته تا باندې پیشو نو همزه وصله د بم پیشو ورک وقتلوا يوسف ټول سم اسباره کې د سورۃ یوسف کې او کچیرته همزه وصله نو ورسته لام نو بل حرف او دویم حرف ته ګورو نو کو زبر کو زیرو بیا همزه وصله ته زیرو ورکو کسره ورکو شو ورکو کسره زیر لکه مثلا اتبعوا نو الته موږ وخت لام نو ورسته همزه وصله نو ورسته نو اتبعوا بل عندك كسره وا اتم كسره اتبعوا زبر يجزير بیا دویم حرف باندې بیا کسره ورکو ځکه د زبر قاعده خو په لام کې خلاص شوی ده کنه نو د زبر او زیر دواړو مقابل کې به چې ورکو همزه وصله ته کسره یا زیر ورکو نو دلته اوس چې شو ورکو همزه وصله ته زبر فتحه ولي رسول الله راغلی نو همزه وصله ده یو لام مشدد سخت وایو الله دوري وایو ځکه مشدد ده دوه تجویدي قاعده ذي شيء كده دلته يعني بدال يعني اصلي مدونه دي ولي يا ساكنه ما قبل كسره انا زير ده مقطع نو اواز بيت كشسي الذي هما ميم ساكن ده ميم ساكن ورستا باو ميم راغلي شو شيء كده دلته اظهار الشفوي كا المتوجه شابس ولي ظهر الشفوي ده ذكر ميم ساكن ورستا باو ميم نستا كده وميم ساكن دي سو قاعده من ویلې درې قاعده یو ميم مشدد ده چې غوړې زماني ده بل ميم ساکن ده کې درې قاعده دي شابه طالبانو کوم ميم ساکن ورسته حرف بارغ او اقلاب توري به اخفاء شفوي ده شونډه کې आवाज باندې مال کنه سره لغونه کچیر د ميم ساکن ورسته بل ميم مشدد راغلي به ادغام شفوي ده چې سره لغونه او کچیر د ميم ساکن ورسته با ميم نو باقي شپږ سورو لکم حرف راغلي به اظهار شفوي ده ظاهروي به الحمد ام لم دلته هم فيه نو اوز بندوي نه نو ده اظهار الشفوي في يا ماده ده ولي يا ساكن ما قبل كسره مكسور ذكر كده فيه مخ نو ده حكي بدور قاعده بنوي مخ نو مين باندې کومه غونه وکړو اني ولي زکه چې حرکت ور باندې حرکت ده کنه نو موږ په غونه کې مخکې خبره کړې و کوم میم او نون باندې شدو غونه زماني د وخت په کې تیری او کوم میم او نون باندې حرکت راغلی او طبي आवाज بیا غونه اني ده طبي پتري غونه ده غونه اني ده مخ خا مصطلح حرف ده کنه دکتور ده تفخیم تور ده بیا دکتور څو درجه موږ ویلې سم ځینې پنځه بیانوي او ما څلور دلته نو د میم خاصه کنه مخته پیش ده دویمه درجه ده به مختلف مخ دکه دویمه درجه فو وای ما ده ولی او ساکن ما قبل مضموم زما ده کنه پیش ده او باید کشسی فون او فونا وقف سکو وقف الاسکان سر نور ساکن کی کنه نو مدي عريس وقف براسي کنه سکون مدي عريس سکوني وقف براسي ولی نو ځکه چې مونږ ویلو چې مده حروف نو ورسته مونږ وقف کو مده حروف باندې الته کولای سو هم د جایز ته مرسو کنه فون توسط وکي وکړو مده عريس وقف سکون اول اجتماعي ساکنین هم چې واو ساکن خپل ساکن نون مونږ ساکن کو نو دوا حروف په یو کلمه کې ساکن سوال کنه نو اجتماعي ساکنین مراله نو څو تجویدي قاعده سو تقریبا همزه وصله ده یو لا مشدد سخت وای دوا یا مده کو ذکر درې هم کې اظهار شفوي کو څلور فی کې مده کو پنځه تجویدي قاعده ممکن غونه یعنی کو شپږ تجویدي قاعده مخ خا ډکه وای دویمه درجه مو تجویدي قاعده فو وای مده کو نو اته تجویدي قاعده او نون ساکن او قبل اسکان سره نه تجویدي قاعده او وقف عارض وقف مد عارض سکون کی کنه لاس تجویدي قاعده اجتماعي ساکنین چې کو یو لاس تجویدي قاعده کی څومره یو لاس الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون شاباس نو اول آیت کې دویمه کې درېمه څوک ستاسو تجویدي قاعده کې معلومي اول آیت معلومي سوي کنه تاسو دویمه آیت کې څوک معلومي کی شاباس خپل خو خبري عن النبأ العظيم
عين زبر ع نون لا تجدي قليل سر معلومك عني نون كي نون كي نون سخت ولا كي أول نون عنين سكسر غناء يعني كي ها شابس زوام نون كي نون المشددة سخت ولا كي أو غناء زمانه كي أو ألف لام كم ألف لام دي ده همزة وصلية ده ألف لامي إذا شمسي دي قمري دي شمسي دي شو ألف لام نورسة شمسي توريده ها باقي شكي عن نباك ألف مدكي با ولا قبلي أدنى له عن نبائل أنت قمري توري رقا ده همزة وصلية ده أنا وستا ألف لام يظهر قمري دي كا عظيم كي ياي مدكي لك زيا ساكن أو زوا ثم درجة لك وايو قدريا ما درجة صدر ما درجة زك كسر لري أو ميم ساكنه ساكنه وقف أنا العظيم شابس ده دري معك بوس مو ولا كي بسوا معلوم كي سوق زهيندا صدراتي معلوم شابس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لام كي أول همزة كم هذا همزة همزة وصليات أفادي او زال یا زیزی کې یای ماده کو ځکه چې دی یا ساکن د مخ کې تر زیر راغلی او هم کې اظهار شفوي کو ځکه چې باو میم نشته او فيه کې بیا یای ماده کو ځکه چې یا ساکن څخه مخ کې فی راغلی او فينا كسر راغلي زیر راغلی او میم کې غنه یعنی کو ځکه چې شد نه لري او حرکت لري او خا ډک تورې د مستعلیه تورې دویمه درجه ډکه وي ځکه چې د خاص څخه مخ کې فيش راغلی ده زمر راغلی یا پیش زمر راغلی او فو کې وای ماده کو ځکه چې دی وای ساکن څخه مخکې نون راغلی او فا فيش راغلی او نون کې وقف بلا اسکان کو او اجتماعي ساکنین هم کو ما شاء الله دغه ال موسى همزه وصليه تصل بار دي وصل وي سوي همزه وصل من وصليه كانت وصليه تاسخو سبلسي همزه وصل نور بس صدق الله العظيم امين الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين يلا فاكر درس تدريس ترازا الفاروق زي خدای هر څوک سي تلفون لپاره خدمت کې خدای دې قبول منظور ته وګرځوي امين يلا فاكر دا درس ترازا الفاروق وګرځوي خدای پاک د دیني مدارس آباد ولري يلا فاكر دا مدرسه دروس دیني مدارس خدای په حافظ او ناصر سي يلا فاكر اسلامي نړۍ باندې رحم وکړي خدای پاک خصوصا په افغانانو باندې خاص رحم وکړي يلا پاک نظامي بریا درکړي اقتصادي بریا هم راکړي خدای پاک زمون مشران کشران ټول حفاظتو کې تیره ته وساتي خدای زموږ د سرحداتو اسلامي سرحداتو ساتنه وکړي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن